نه مې ومنئ ملګرو، امید لرم چې جوړ و روغ، خوښ او خوشحاله به د ژوند چارې به ښه په خوشحالۍ در باندې تېرېږي. که دا ستاسو لومړی راتګ وي زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. له ټولو نه مخکې زموږ نوې اپډېټ هره ویډیو در تاسو پورې در ورسېږي. موږ تاسو څنګه کولی شو چې البته داسې یو انټرنېټ ځان ته په افغانستان کې فعاله کړو د وي پي ان په ذریعه باندې چې هر وخت موږ تاسې کار ځینې واخلو. داسې نه وي لکه موږ تاسې چې کوم وي پي انونه چې د پلی سټور نه ډاونلوډ کوو، یوه ورځ، دوې ورځې، درې ورځې کار وکړي، نور اخوا ته کار پرېږدي. نو د دې لپاره به موږ تاسو راسه ملګرو، ما به تاسو ته زما په ټلګرام چینل کې د دې وي پي ان لینک شیر کړی وي. البته دا د کسټوم په نامه ده، د ګوګل کروم څخه بیا را ډاونلوډ کړئ. د پلی سټور نه بیا نه را ډاونلوډوي، ځکه پلی سټور والا کار نه کوي. د دې لپاره به تاسې ما خپل د ویډیو په ډسکریپشن کې د ټلګرام چینل لینک درته ایښی، مستقیم پر هغه کلیک وکړئ، راوړي مو ټلګرام ته. کله چې ټلګرام ته رالاست نو زما ټلګرام چینل ته به راسئ، پر دغه لینک به کلیک وکړئ. کله چې مو کلیک وکړئ تاسې لږ لوډینګ نیسي، البته زه به ډېټا آن کړم. کله چې مو پر لینک باندې کلیک وکړئ نو لږ لوډینګ نیسي، دا به تاسې د دې ګوګل کروم څخه به دا فایل را ډاونلوډ کړئ، دا وي پي ان به را ډاونلوډ کړئ. نو 3 GB کېږي. کله چې مې دا را ډاونلوډ کړئ نو ما را ډاونلوډ کړی ملګرو، راځم سیټینګ دپاره بیا سیټینګ به ورته وکړئ. سیټینګ دپاره به راسو، پر دغه کسټوم برنامې به کلیک وکړو. کله چې مو کلیک پر وکړئ نو د دې سیټینګ به وکړئ. ډېر وسا کې سیټینګ دی. د دې لپاره به تاسې راسئ، په د 3 ډاټ دلته به کلیک پر وکړئ، پر دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. کله چې مو دلته کلیک پر وکړئ راباسئ چې څلورمې خانې ته، پر دې به کلیک وکړئ. لږ لوډینګ نیسي، د دې نور سیټینګ وسو، خو کنیکټ کېږي نه، ځکه چې د دې فایلونه چې موږ زه تاسو ته دغه زما په ټلګرام چینل کې هم په دغه لینک ښته دلته به ما تاسو ته 3 فایلونه راپورته کړي. البته چې دا هر فایل نیمه ام بي دی، دومره مصرف نه لري. نو اوس ما خپل واتساپ ګروپ ته پورته کړي، غواړم چې هلته ورشم، تاسو ته طریقه در وښیم. راځو واتساپ ګروپ ته. نو دغه فایلونه دي ملګرو 0.33 KB دا بل هم 33 KB دی، دا بل هم د اتصالاتو روشن ربا دپاره ښه. البته د افغان بي سیم فایلونه پکښې راشي. زه به تقریبا په ورځ کې 2 او 3 فایلونه راشي، زه به تاسو ته هغه راپورته کوم. زما په ټلګرام چینل کې به هلته درته راپورته کوم. تاسو به کلیک پر کوئ. که چیرې دا فایلونه چې دي ځینې 2 ورځې، ځینې 3 ورځې، ځینې 15 ورځې، ځینې هفته، ځینې اندر میاشتې پورې کار کوي، خو دومره کار نو اخواته نه کوي. کله چې یو فایل ختمېږي بل راځي. د ورځې مثال یو ختم شوی نه وي، 2 او 3 راشي، هغه به زه تاسو ته د زما ټلګرام چینل ته راپورته کوم. نو خامخا راسره ملګري شئ زما په ټلګرام چینل کې. نو کله چې ملګرو که چیرې فایلو کار نه کوئ، مستقیم موږ سره کولی شئ، موږ په ټلګرام چینل کې هم دلته رابطه وکړئ. کله چې رالاست پر دلې مو کلیک وکړئ، راباسئ دلته ډاونلوډ پروفایل برخې ته. دلته چې رالاست کولی شئ موږ ته په لیکلې بڼه، په صوتي بڼه باندې پیغام پرېږدئ، مستقیم در موږ پورې رسېږي انشاءالله الرحمن، چې زموږ در وسه پرې وي او کومک به درسره کوو. نو کله چې دا فایلو باندې تاسې رالاست، پر یو هر فایل چې مو راخلاص کړي پر دې به کلیک وکړئ، بلکل ډایرکټ مو وړي دغه کسټوم برنامې ته. کله چې دا خپله نور سیټینګ نه غواړي خالص پر دغه کنیکټ اپشن کلیک کړئ، ځکه چې اوس ما د انټرنېټ افغان بي سیم دی، په افغان بي سیم کې کار نه کوي، اتصالات روشن په دې ګردو کې کار کوي. نو کله چې مو کنیکټ کړل نو بلکل تاسې کولی شئ چې په افغانستان کې له دغه وي پي ان په ذریعه در ټولو چټک انټرنېټ څخه کار واخلئ. البته دا د نورو وي پي انو څخه جلا دی، ځکه چې د دې فایلونه جوړېږي، هم یې تاسې کولی شئ، هم یې زه کولی شم. په راتلونکي ویډیو به انشاءالله الرحمن پر هغه برابر درته جوړه کړم چې موږ څنګه کولی شو ځان ته فایلونه جوړ کړو. دا ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل، ټلګرام چینل دواړه سبسکرایب کړئ، ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ. د الله په امان، ښه چلند.